رب العالمین انسان لا یو رکوټ غوندې اندام ورکړی دی چې هغې ته ژبه وایي، عربی کې ورته لسان وایي. دا ژبه یو پوټینې غوندې اندام دی او د غوښې یو وړه غوندې ټوټه ده، خو کمالات هم ډېر زیات دي او نقصانات هم ډېر زیات دي. دا ژبه که یو سړی په ښه کې استعمال کی دومره کمالات دي چې د هغې اندازه نشته، او دا ژبه که یو سړی په بدو کې استعمال کی تاوان او نقصان دومره دی چې دومره د بل سیس تاوان او نقصان نشته. په دې ژبه که ذکر کې لوړ مقام پہ حاصلېږي، په دې ژبه که درود شریف وای لوړ مقام پہ حاصلېږي، په دې ژبه که استغفار وای الله ته پرې ډېر لوی نزدېکت حاصلېږي. په دغه ژبه که یو کافر الله په دربار کې توبه وباسي د 200 کالو کفر او ګناه پې الله بخي. په دغه ژبه که څوک ښځې سره په خوشحالۍ خبرې وکړي الله پې ثواب ورکوي. په دغه ژبه که ښځه خاوند سره په مینه خبره وکړي الله پې اجر ورکوي. په دغه ژبه که یو مسلمان بل چاته صرف رکوټې غوندې ټکې وایي چې السلام علیکم ورحمت الله الله پې اجر ورکوي. په دې ژبه چې سړی انټوشي وکړي او دی الحمدلله وایي ثواب دی پې. په دې ژبه که بل چا انټوشي وکړه او تا وی یرحمک الله بیا پکې ثواب دی. په دې ژبه که د بانګ ووی ثواب دی، که اقامت ته وکړو ثواب دی، که تلاوت ته وکړو ثواب دی. په دې ژبه که د مسلمان ته لار او ښودله بیا پکې اجر او ثواب دی. خو که دا ژبه یو مسلمان د 80 او د 100 کالو مسلمان په یو پوټینې ګناه کې استعمال کړه نو دی پې د ایمان نه خلاصېږي او کافرېږي هم. ګورې په دې ژبه که تا غیبت وکړو لویه ګناه دې وګټله، په دې ژبه که تا کنځل وکړل بیا دې لویه ګناه وګټله، په دې ژبه که تا مسلمان ته سپک وکتل او د مسلمان ټوقه دې وکړه بیا لوی جرم او ګناه ده. او په دې ژبه که د پلار سره ستغه وکړه، مور سره دې ستغه وکړه، یا پلار ښځې بچو سره ستغه وکړه بیا پې ګناه حاصلېږي. ګوره وړه غوندې ژبه ده، نقصانات یې څومره دي او فایدې یې څومره دي. دومره غټې فایدې چې د هغې څه انتها نشته. حضرت یونس علیه السلام خپل قوم ته دعوت وچلو او الله ورته ویلي چې دې قوم ته دعوت وچلوه، دا قوم د خدای مسلمان کی نینوا خار ته الله لېږلی و. دا قوم هم پردی قوم و، لګیا دي ورته نصیحتونه کوي قوم ایمان راونړو. اخره کې تنگ شو یونس علیه السلام، الله ته وی الله زه څوکم؟ وی دې قوم له اخري یو دمکی ورکا، ورته ووایه چې ستاسو باندې د الله عذاب به راځي. عذاب به څنګه وي؟ لومبی 3 ورځې به د مخونو شکلونه زیړ شي، بیا به 3 ورځې ستاسو د مخونه سره شي، او بیا 3 ورځې به مخونه تک تور شي، او په 10مه ورځ به د الله قهر او عذاب در باندې راځي. اوس هم خوښه خپله د ایمان راوړی او که نه راوړی. حضرت یونس علیه السلام قوم ته دا ټولې خبرې واورولې. چې وویرولې نو په کار ده چې یو قوم ته د الله سخته واورئ، د الله د طرف نه دمکی ورکې او دا قوم پوی شي او توبه وباسي. خو بعضې قوم ناپوی هغه چې عذاب پې راشي خو خدای ته چغه وباسي. قرآن شریف کې الله فرمایي خو چې کله راحت راشي نو بیا ته غار څه یېري، بیا ته دا یېري چې پرون خو په ما تکلیف راغی او ما توبې استې، پرون خو مې زوی ناجوړه او ما توبې استې، پرون خو ما ته دشمني لانجه جوړه شوه ما توبې استې، او اوس به هغه توبه یېره شوه، د خدای قهر او غضب رانه یېر شو. نو بعضې قمقل خلکي دا قوم قمقلو بېوقوفانو یونس علیه السلام ته به سزاګانې ورکولې، او یونس علیه السلام ته وی ځه مونږ سره دا خبرې مه کوه. خیر الله په حکم یونس علیه السلام د
دا دعوت اوچلو دا دمکی ورکلا قوم اونه منون دیتی را روان شو بار روت او ورا اللہ چی و طویلی خدا اللہ خبر خوٹی کی بار روت او پدے سوچ کے دے چی لس اخیری روز دا دوی دا جن پاتی دی او اس با عذاب شروع کی گی نو دی دا یو پوٹے غند یونس علیہ السلام دا یو چلو کو چی اللہ سر مشورہ نکلا چی خدای زسو کم زما سو حال بئی دلتا ایسار شم او کبل کلی تلال شم زکر دا پیغمبر ڈیوٹی خدا اللہ دا طرف نہیں نو زما ڈیوٹی بسنگ ایسو کما اللہ سر دا مشورہ نکللا او دے دا کلی نلکبار روتا چی روت یو شپونکیو گڑ چیلے را پا مخا کڑے وے دا نینوان را روانو یونس علیہ السلام تے تپوسو کو وی دا نینوا دا خلقو سا حالت تے وی ٹک ٹاک اسم نشتا وی تل آغا کلی نرالے وی ہم آغا کلی نرالم وی خلقو مانے سا تکلیف عذاب خو نشتا وی ننا خلقو خوشحال دے او خیش و اشرت کی دی او خبرابر دی باس چی دے واورے دل نزلکی لگون دی مایوسا گیلمن شو چی خدایا تا خو ما طویلیو چی لس رضی پس با عذاب رازی لس نپیندل لس شل تیرے شوے اغیبان دی خو عذاب رانرے میانس کی سچلو شو میانس کی چی پاگوی دا عذاب اثرات رالل پلنبو دریو رضو کے رنگون چی کل زیل شو بس دوی پوی شو چی منتا یونس علیہ السلام ٹک ویلی دی علیہ شاب یونس علیہ السلام پسے گرزے او دیکھو نو بیا پکے یو کس دا خبر اوکلا چیر ما دا یونس علیہ السلام پیغمبر نے یو خبر اوری دلے وا چی اللہ کلم پچا عذاب رولیگی او دا خلق اللہ تا بخن غوالی او توبہ استغفارو کی اللہ معاف کی اللہ رازے چی خدای تا جلا شروع کو یونس نشتا نو خدای خوشتا کنا اللہ اشتا بس خلقو دا چلو کو چی ٹول دا کری نبارو وطل او یو چغی اللہ تا جوڑے کلے دا سی چغی جوڑے کلے چی دوی سارو نا بچی جدا کلل نو سارو بچو پسے چغی والے او بچو پا غخپلو میندو پسے چغی والے او دا خزو نے خپل بچی جدا کلل نو خزو خپلو بچو پس چغی جوڑو کلے او بچو میندو پس چغی جوڑو کلے او دی خپل اللہ تا چغی جوڑو کلے او شور شغرب او یو چغی او کوکش پی پدا کلی کے پڑنبے دریر وزی خوب رنگونا زیڑو ورپسې دریر وځي کې رنگونه سره شو ورپسې دریر وځي کې رنگونه تور شو او د الله عذاب د اوریځ په شکل کې را روان دی خو چې دوی چغې جوړې کړې نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي دا یو خصوصیت شو چې په کوم قوم عذاب راغلی دی ابې ته بیا لر کړی نه دی الا قوم یونس مگر صرف د یونس علیه السلام قومو چې راغلی عذاب مې ته لرې کړ وی وجړل توبهګار شو او د یونس علیہ السلام دین قبول کو او خدای پاک ته عذاب لر کو او یونس علیہ السلام ته پتہ نشته کن علم غیب خو یو د الله خاصیت ته یو خدای ته پتہ لګي انسان ته پتہ نه لګي دی روان شو چې وویریدل ششپون کینا چې قوم د ټیک ټاک دی د دې قوم یو رواج ورونو رواج دو چې کله با دروغ د دوی مخ کې چا اوې وجبه بس اوس که دی قوم لزه ورزم وی بچه مونږ ته دروغ ویلو عذاب خورا نغه مړ مې نه کی میانس کې خو قوم پی مسلمان دی او قوم خو ورپسې ګرځي منډې ترړې وای دی خبر نه دی غریب نو دی کشته ته وخت دغه علاقې نو سفر کوي هغه سمندر دریاب دی غټه کشته ده کشته چې د میانس ته ورسېدله نو کشته باندې سیلاب راغی او طوفان راغی غرق کېدو باندې شو اگا زمانہ کی بدا رواجو چه کم رئی بدا خپل مالک نا او تخته دا نو کشتے تا چه با خط نو کشتے بغر کے دا نو خلقو با غم رئی معلوم کو اگا بے دریاب تاو غردو نو کشتے بروانا شوا نو چه کشتے گرداب گیر اکلا او خلق پا که پس شلگونو سوونو ناستی غر کیگی نو دا کشتے مانگی چغا کلی وی شابه کم رئی دا خپل مولانا تخته دلی دی علی شاب اغم رئیزانو خواهی چی اغا ورو غردو چی باقی کشتے غر کېدو نه بچ
چې دی اووې نو حضرت یونس علیه السلام پاسېده او پوه شو چې دا خو زه د الله د حکم انتظار مې نه دی کړی او کشتۍ ته ختلی یم امریې خو زیمه بس پاسېد وی زه هغه امریې یم زه د مالک د حکم نه بغیر راغلی ما وروغورځوې خلکو چې وکتل نه ته خو ډېر نیک سړی تا مخ خو رڼاګانې کوي ته نه بل څوک دی قراندازي پکې وویستله او د ده په سر به راخطا قراندازي پکې وویستله او د ده په سر به راخطا بیا قراندازي پکې وویستله بیا د ده په سر راخطا بهر کې دریاب ته غورځم زما هغه اخري ټکي له راځم دریاب ته چې وغورځو نو یو کب الله ورته مقرر کړی کب خلوازه کړه او یونس علیه السلام یې الواق تیر کړ غونډې تیر کړ او چې څنګه تیر کړ الله کب ته وایي چې ګورې دې ما ستا خوراک له ستا خېټې نه دی در رسولو دا ستا خوراک نه دی دی به نه ته ازمې او نه ازمولی شي بس دې زما د حکم تعمیل یعنی ما تپوس نه دی کړی او وطن یې پرېښی دی او روان شوی دی نو دې ما جیل کې بند کړی دی ستا دا خېټه د دې یونس علیه السلام دپاره جیل دی بلکل کب لګیا دی په دریاب کې چکرې لګیا دی او که ته وایې چې دا په کب کې په ګېډه کې دی جمدي څنګه پاتې شو نو د مور په ګېډه کې ماشوم جمدي څنګه پاتې وي دا خو د الله نظام دی خدای پاک چې چاله جون ورکوي نو د کب په ګېډه کې موله جون ورکوي خدای پاک چې چاله زندگی ورکوي نو چینجیله د په کاڼي کې دنم رزق ورکړی دی جون وله ورکوي دا خو د الله نظام دی کب لګیا دی او صاحبه منډې ترړې په دریاب کې وی او د کب دا سرمن دا الله داسې کړه دته لکه د شیشې په شان دی او د دریاب چې څومره مخلوقات دي دا ورته ښکاري او کب لګیا دی سمندر دریاب کې یو سر نه بل سره پورې په منډو سر دی او دی ورکې پروت دی هلته سوی دی کب کله ویخله خټې له لاړ شي هلته سوی هلته یو ټکې وی سبحانک څنګه دی ربنا ظلمنا ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت فنادى في الظلمات دا آیات میرا یاد شو فنادى في الظلمات پاغه تیارو کې الله ته چغه کړلې فنادى تیاری سدي د شپې تیارم ده د دریاب تیارم ده د کب د ګیړې تیارم ده هلته فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين خدای ته د هر قسمه عیب نه پاکې زه دا نه ویم چې ما سره دې ظلم کړی دی زه ویم چې دا زیاتې ما ځان سره کړی دی ګناه نه وه که خدای منې کړی وه او دې ته نو بیا به ګناه وه خدای خو منې کړی نو خو پیغمبر نه چې معمولی غوندې غلطي موشي ګناه به نه نو د پیغمبر نیوک بیا سخت دی لکه یو نږدې زوی دی او هغه غلطي کوي نو پلار وایي چې پردي کوله تا ولې کوله نو هغه نږدې وي نو هغه له سپېړه مضبوطه ورکوي نو الله وایي فنادا فی الظلمات په هغه تیارو کې الله ته چغې ووالې او څه وایي الله اله الا انت سبحانک خدای ستانه بغیر د عبادت لایق بل نشتا الله ته د هر عیب نه پاکې تا ما سره از ظلم نه دی کړی انی کنت من الظالمین زیاتې ما کړی دی پکار دی چې ستا نه مې تپوس کړی وي چې خدایا لاړ شم دې کښتۍ ته وخېجم او کو نه خېجم اوس وروڼو واورئ اوس دغه کب په ګېډه کې حضرت یونس علیه السلام قید دی هلته کې اسمان کې د عرش نه ګیر چاپېره چې کومې فرشتې دي اسمان کې چې د عرش نه ګیر چاپېره کومې فرشتې دي هغوی الله ته وایي الله یو اواز اورو د څو ورځو نه خو ډېر زیات د لرې ځای نه د اواز راځي ډېر د لرې ځای نه د اواز راځي او ډېر د عاجزۍ جړا ده ورسره ډېر د عاجزۍ اواز دی
او ډیره جړه او فریاد ده لکه چې خدای څوک چا کلک نیولی او په هغې کې هم دې لګی او تا یادی. دا څه مسله ده؟ الله وی او دا ما حضرت یونس گیر کړی دی، دا کب گیړه مې ورته هغې کې مې جیل کې اچولی دی، او دا تاسو چې اوس اواز اورئ نو دې وخت کې هغه کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه د پاسه پروت دی او دې لګیا دی زما نوم اخلي. نو فرشتو الله ته چغې کړې چې الله ته خو یې معاف کړه، دې معاف کا. نو کب الله راوویسته، الټه یې کو، یونس علیه السلام یې د دریاب په غاړه باندې وغورځاو. بیا الله پې د کدو بوټي زرغون که، هغې پې سورې که، او یو چیلی به راتله صحرایي، هغې به ورته هغه خپله غولانځه مخکې کړه، هغه به یې څکل، هغې سره الله تعالی سرمن هم پخه کړه او الله تعالی برابر کړ. لیکن رونو اوس هغه بنیادي خبرې له راځم. د یونس علیه السلام واقعه مې صرف دې لپاره ذکر کوله. قرآن شریف کې الله څه وایي؟ فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. الله وی کدی یونس علیہ السلام د کب په دې خېټه کې زما تسبیح نه وی نو تر قیامت پورې به مې د کب په دې ګېډه کې ساتلی و، دې کب له به مې جون ورکړی و قیامت پورې، او دی یونس ته به مې جون ورکړی تر قیامت پورې، او همدقه جیل کې به پروت و. خو چې زما تسبیح وی چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نو د کب د ګېډه نه مې راوویسته. اوس دا دومره لوی فضل چې په حضرت یونس علیه السلام اوشو پسو شو. د کب په ګېډه کې نه مالی عبادت نه دی کړی، نه چاله زکات ورکړی دی، نه صدقه ورکړی دی. د کب په دا ګېډه کې بدني عبادت نه دی کړی، بدني څه مونځ یې پکې نه شو کولی او نه یې پکې کړی دی، نفل یې پکې نه کولی شو نه یې پکې کړی دی، روجه یې پکې نه نیوی شو نه یې پکې نیولې ده، حج یې پکې نه کولی شو او نه یې پکې کړی دی، دعوت الله پکې نه کولی شو نه یې پکې کړی دی. په کوم ټکي الله د قیامت پورې د عذاب نه بچ کو، د قیامت پورې د نیوکې نه په کوم ټکي خدای بچ کو؟ د ژبې په دې پوټیني ټکي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. د ژبې کمال دی وسولې ده، پوټې غوندې دا ټکي به وي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا د ژبې کمالات شو. نو جبه کې دا کمال دی چې حضرت یونس علیہ السلام د جبه د برکت نه د کب د ګېډې نه راووت. او بل خو تاوان هم اوس وګوره، یو سړی دی چې بله فایده هم درته رښتیا وښیم، یو سړی دی چې هغه 1500 کاله او 300 کاله کفر کړي، کفر، او دې په آخره کې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه شهادت ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو فرشتہ خدای پاک مقرر کړی ده، هغه دا کلمه شهادت ذره والی، الیه یرفع الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اللہ قرآن شریف کی فرمائی چې خیر خبر اللہ تا فوراً رسیگی، او کلمه طیب گوری خو خبرو تم وی او کلمه طیبه تم وی. کلمه طیبه تا لا اله الا الله تا کلمه طیب ویل کېږي. نو چې دې سړی دا کلمه شهادت یو دی مسلمان شي د 300 کالو 400 کالو د کفر نه پس، نو دا فرشته دا کلمه والی الله ته وړي. نو چې د اسمان دی مینځ ته ورسېږي نو یو بله فرشته د بره نه را روانئ هغه د سره میلاو شي. د دې فرشتې نه تپوس کوي چرته روانې؟ وی بره عرش معلا ته ځم، الله له روانیم. وی څه کې؟ وی یو بنده و کافر او مسلمان شو او کلمه شهادت یې ووی، هغه کلمه شهادت د هغه بنده الله له وړم، د دغه بنده هغه کلمه شهادت الله له وړم. هغه فرشته د بل نه پوس کوي ته څه کې؟ ته چرته روانې؟ وی د الله د عرش نه را روانیم. چرته ځې؟ دی کم بنده چې کلمه شهادت ویلې دی دله ورځم او د اړه سره وله کینم.
نوړه سره ورته څه کې د الله د طرف نه د معافی اعلان او زیری ورکوم. الله د طرف نه د معافی اعلان او زیری ورکوم دغې له روانیم. ګوره فرشتې لا دا کلمه رسول نه ده او الله زیری ورته رالیږلی دی. او د دنیا د عدالت او د خدای د عدالت منځ کې فرق دی. دنیا کې چې جج څوک بری کی که نه د قتل مجرم دی یا بل مجرم دی او جج ولیکي چې دی ما بری کړ، نو دا فایل باندې خو ولیکي چې بری شو، خو هغه فایل ختمیږي نه، هغه پروتي ججانو سره. دا فایل دریاب ته نه غورځئ. خلک وی کیس فایل شو، کیس فایل شو. څه مطلب؟ چې بس دا بند شو، دا کیس پروتی په دا کاغذونو کې، سزا نه ورکوي، بری شو خو دا کیس پروتی، دا محفوظ پروتی. لیکن دا خدای نظام ته ګوره، الله ده چې دا 300 کاله کم کفر کړی دی او خدای ته کم کنزل کړی دی. ځکه کفر خو خدای ته کنزل دی که نه، چې ته وایې خدای تعالی لور ده نو دا دې ورته کنزل ونه کړل. نبی الله فرمایي الله ډېر مهربانه بادشاه دی. حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په بخاری شریف کې راځي. نبی علیہ السلام وایي چې الله وی حدیث قدسی دی چې دا بندگان ما ته کنزل کوي او زه بیا م رزق ورکوم. دی ما ته کنزل کوي زه بیا معاف کوم. کنزلی څه دی؟ کنزل یې دا دی چې وی خدای له لور ده او خدای له زوی دی. نو دا د خدای ته کنزل وکړل، ښځه دې وله ثابته کړه او شهوت دې وله ثابت کړه، نو خدای له شهوت نشته. ښځه دې وله وګڼله، خدای له ښځه نشته. بچی دې وله ومنه، نو پلار خو بچی ته محتاج ی، نو تا خدای محتاجه که دا کنزل نه شو نو څه شی شو؟ نو 300 کاله دې سړي کفر کړی دی. نو چې خدای کله معاف کی په دا پوټینه ټکي چې دی وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، پوټې ټکې نه مونځ کړی دی. دا لازمه نه ده چې ته د کلمې شهادت ووایې نو مونځ به کله معاف کېږي. کلمې شهادت ووایې نو یو 100 روپۍ به خیراتي ورکړې هله به معاف کېږي. کلمې شهادت دې ووایې نو حج به کوې نو هله به معاف کېږي. کلمې شهادت دې ووایې نو 100 روجې به نیسې هله به معاف کېږي. دا پکې نشته. دقه یو جبه کې کمال، جبه کې کمال. کلمې شهادت تی اوی او 15 منټه پس مړ شوی زه جنت ته، نیغ په نیغه جنت ته ځه. کمال د دقه جبې دی. نو ګوره اوس دا دنیا د عدالت او د خدای د عدالت فرق وپېژنه چې د کلمې شهادت اوی کیس فایل کیږي نه چې خدای سره به ټیک ته وی لیکل چې سړی بری شو له دوزخ نه، خو کیس په پروتي نه. هغه فایل مکمل د ده په عملنامه کې او د خدای سره په کتابونو کې چې د کوم کفر او ګناه وه ټول میټو شي، ختم شي، ختم. او یو بل ټکې واوره، فرشتو ته چې کم کرام الکاتبین ته دا پته ده چې د کفر کړی دی او 300 کاله خدای ته دشمني کړې ده، دا هغه فرشتو د زړونو نه مغه ګناهونه خدای هیر کي چې هسې نه د قیامت پر ورځ دوی د ده خلاف ګوی ونه کي. دا فرشتې را دې سړي خلاف ګوی ونه کي، نو د کتابونو نه ولا کفر او ګناهونه هغه د خدای کنزل روان کي او د فرشتو نه مولي. دا د الله نظام، دا د ژبې برکت شو. د ژبې یو ژبه د پوټې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من یضمن ما بین لحیه و ما بین فخذیه یضمن لی، څوک به ماله دا ذمه داري راکړي چې د دې دوو غوښو حفاظت به وکړي. یو غوښه د دواړو جامو په دا منځ کې ده او دویمه غوښه د دواړو ورونونو په دا منځ کې ده. چې څوک ماله دا ذمه داري ورکوي نو زه به اضمن له الجنه، دله به زه د جنت ذمهواري ورکم. جبه د کمال شیم دی، قسم په خدای سړی په کمال تم رسیږي، خو جبه د تاوان شیم دی سړی په تباه کیږي. د دې جبې د لاسه د قبر عذاب دی. ګوره نبی علیہ السلام په معراج کې یو قوم لیدلی چې بل یو فرشته لیده چې یو سړي ته به د خوله کې یو کونډه یو سیخ واچو او دا به یې وله داسې راښکله چې دا سپیمې او دا شونډې دا به یې د سټ ته راورسېدې، یو چیر به پکې وله واچو.
بیا به ولدی بل طرف ته هغه چاړه کېښوده او یو چیر به پکې واچو او دا شونډه او دا سترګه او دا سټ به دی نیم سټ ته راورسېدل او دا چل به کو یو طرف به جوړېده او بل به وله بیا شلو نو تپوس وکړه نبي علیه السلام د فرشتو نه وی دا سړی څوک دی په لوی عذاب کې ګیر دی وی دا ستا د امت دروغجن چې په دې ژبه دروغ وی تر قیامته پورې دا د قبر عذاب دی دی د قبر عذاب شو نو رونو ژبه ښه شیم دی خطرناک شیم دی ګورئ ژبې چې کم خلق رسول دی رسېدلی دي او چې کم خلق یې غورځولی دي نو غورځېدلي دي او تاسو ته خو پته ده که چې شیطان ابلیس امام غزالی رحمت الله علیه په دې منهاج العابدین کې لیکلی دي د 80,000 کاله د خدای عبادت کړی دی 80,000 کاله د الله عبادت او دومره عبادت یې وکړو چې بیا به دې په اسمانونو کې فرشتو سره اوسېده خو چې الله ورته وی آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه سجده خو یې ونه کړه لیکن چې الله ته ته په هغه سجده یې راونه شړه چې دې ونه کړه په هغه سجده یې راونه شړه چې او سجده دې ونه کړه او شبه ده ذلیل مې کړې نت موقع یې ورکړه تپوس ته کوي چې سجده دې ولې ونه کړه چې ما درته حکم وکړو نو تا سجده ولې ونه کړه نو دی ورته څه وایي باز د دې ژبې په دا ټکي سوی وی خلقتنی من نار وخلقته من طین زه دې اور نه پیدا کړم او دې د خټې نه نو زه دته سجدې نشم کولی وی ښه روکېږه اوس هغه ټوټېني ټکي باندې د دغه شیطان د 80,000 کالو عبادت څه شو دا لال ختم شو دا ژبه شو زه به در یو ښایسته مزېدار مثال درکړم یو سړی دی او یو پردی ښځه ده دې پردی ښځې ته نږدې کېدی نشي دې پردی ښځې له ګوتې نشي وروړی که ګوتې وله یوړې د هغه جینۍ پلار او ورونه به راپاسې ښه تا زمونږ لور خور له لاس راوړه تا زمونږ لور خور له ګوتې راوړې ګوتې څه کې په بد نظر هم ورته نشي کتی په ښه نظر هم نشي کتی وی ته په لار کې ناست وې او زما لور ته دې کتلی دي زما خور ته دې کتلی دي قسم دې لاس وړل خو څه کې خبرې څه کې چې کتې هم ورته نشي هلکه کیدی شي داسې نه لیکن دغه پردی جینۍ او پردی هلکه چې کله نکاح ته دواړه کینی او یې وکیلان کینی او ملا صاحب ورته وایي تا قبوله کړې وه او قبوله کړې دی دا او ابل ته وی تا ورکړې وه ورکړې دی دا او دا دوه ټکي د ژبې نه وباسي بلې څه نه دي کړی مهر بله روسو چېته ورکوي مونځ پکې نشته چې مونځ وکړو دا به دې ښځه شي زکات پکې نه چې زکات ورکوو ښځه به دې شي دا پکې نشته چې دومره روجي ونیسه نو دا به دې اله ښځه کېږي نه پوټې نه ټکې قبوله کړې دی وه قبوله کړې دی دا ورکړې دی وه ورکړې دی دا او هغه وی او په دې یو ټکي هغه جینۍ چې دی ورته نه ګوتې وروړې شوې نه یې ورته کتل کولی شو نه یې ورسره خبرې کولی شوې هغه یې پې څومره نږدې خپله شوه رښتیا ووایه نږدې خپله شوه که نه شوه نو بشیر جان ما ته وی ماله دا چلو که که نه نو ما ورته وی نیم کار مې دله کړی دی او باقي نیم تو که نیم کار دا دی چې تا خو قبوله کړې وه قبوله کړې ده دا ویلی دی خو هغه ورکړې واله هغه نیم شی پاتې دی هغه ته را پیدا که نیم کار خو شوی دی ده خو یې قبوله کړې وه قبوله کړې ده او باقي نیم کار پاتې دی چې ورکړې وه ورکړې ده نو زه نور څوک هم نیم مې کړې نیم د دې وکړي که نه دا پوټینې غوندې ټکې دی په دې دوه پردي خپل شي په دې دوه خاندانونه خپل شي په دې هغه دوه پردي چې یو بل ته کتې نه شي هغه دومره نږدې شي چې پلار او مور او ورور او بچی او خور او ورور یو بل ته دومره نږدې نه لیکن بل طرف ته مو ګوره دغه جینۍ چې دا د یو سړي ښځه وه او ورسره 80 کالم یو ځای تیر کړل او ډوډۍ هم ولې راوړه او اوبې هم ولې راوړلې او کور یې هم ولې جوړ کړی او بچی هم ته پیدا شو حج هم یو ځای حضرت
ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو ځل جبه کلکه ونیوه داسې بار یې راوویسته او داسې شوې شړنګوله وی جبه ځان له خوږې صحابه ورته وی وی دې غر کړو غر کړو دې پوټینۍ جبې غر کړو نو هغه اتیا کاله بوډا خاوند او بوډۍ ښځه چې وایي ما دله طلاق درکړه په دریو طلاقو ځکه نو څه دا ښځه پردی شوه که نه شوه هر څه لاړل تباه شو نه ورسره اوس عمرې لتلی شي نه حج لتلی شي نه ورته خبرې کولی شي نه ورته نظر کولی شي نه په یو کور کې او کوټه کې اوسېدی شي لړه قصه ختمه شوه دا د دې ژبې کمالات دي دقه پوټینۍ ژبه ده دا به د خدای ته نږدې کوي هم د خدای د بنه لرې کوي هم نن سبا د دې ژبې د لاسه خلک تباه او برباد دی دې رښتیا درته وویل او د دواړو جهانو مبارک سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څوارلس سوه کاله مخکې فرمایلی دي څنګه اوس به درته زه مثال درکړم تاسو به پې پوه شوې هغه څه وایي حضور پاک هغه وایي ویلون لمن یحدث هغه سړی چې هغه خبرې کوي فیکذب او دې دروغ وایي څه دپاره لیضحک منه الناس چې خلق اخاندي ویل له د جهنم هغه کنده چې روزانه جهنم او یو زره کاله او یا زره کرته امان غواړي دا سړی به په هغه کنده کې پروتي نن سبا خلق دروغ دې دپاره وایي که نه وایي چې خلق اخاندي مجلس جوړ کی باقاعده پخوا به دا مولا دو پیازا او بیربل دا به ناستو په مجلس کې او داسې خبرې به کولې چې خلک به خندول د ځانه به خبرې جوړې کړلې مفتو کې به خبرې جوړې کړلې او څه دپاره د بادشاه د خندا دپاره یو مثال به درله درکړم صرف ستاسو دا نقل کفر نه باشد یو سړی راغی د بادشاه په دربار کې کېناسته وی د پیغمبر یم دا ټوکه ټقاله ده زه پیغمبر یم بادشاه ورته وایي چې ستا معجزه وښایه ځکه پیغمبر له خو معجزه په کار ده سړی ورته وایي ته چې څه غواړې ما ته وایه وایي ښه نو داسې وکړه چې شا به په دې میدان کې یو خټکې راله پیدا کړه دلته یو خټکې ما ته حاضر کړه نو بس زه به دا ستا معجزه شو پیغمبري به دې ومنم سړی ورته وایي ما له 3 ورځې مهلت راکړه 3 ورځې مهلت را خټکې بدل راوړم بادشاه وی بیخ دی وده 3 ورځې نه چې ګنټه مې درکړه نو اوس به بازار کې والي دلته به راوړم مهلت نه درکوم دا ځای به ما ته خټکې اوس حاضرې او ته څه وایي ما د پیغمبرۍ دعوه کړې ده خدایۍ مې نه ده کړې خدای پاک 6 میاشتې کې پیدا کوي او ته ما له 3 ورځې مهلت نه راکړې ګوره اوس ته خو دا اوس ټوکه ټقاله شوه داسې قسمه ټوکه ټقاله یا بعضې خلک یې فرشتو پورې ټوکې کوي مانا با قبر کے اللہ تا پرشتہ تپوس کئی کہ دین دے سدے ایمان دے سدے او پیغمبر دے سوک دے زبویم دا خبر پر دا غزار چلاوا اللہ اکبر دا قبر پورے او فرشتو پورے ٹوکی کول دی دا کفر خبری دی نو بعضی وقت کے بعضی خلق لگی یو بل سراوی دا من خوشتبی کو خوشتبی اغا اوکا چی مسلمان تا ضرر نی خوشتبی اغا اوکا چې د خدای دین پورې مسخره او ټوکې نی خوشتبی اغا اوکا چې هغې کې پیغمبر تا او قرآن تا بهتک او بیزتی نی نو بیا بېشکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خوشتبیتی کړې ده یو ښځه وله راله نبی علیه السلام لا وی ما ته دا وکړه چې ما خدای جنت ته بوځي وی بوډاګانې خو به جنت ته نه دي ښځه بوډۍ وه ښځه په ژړا شوه چې خدای هسې لګیم تندې مې وسول او منځونه کوم روجې نه کوم جنت ته به نه ځم نبی علیه السلام ورته وی چاته وی واس کې ورته وی دا چې بوډۍ وي نو جنت ته به نه ځي بوډۍ به نه ځي تا به خدای پیغله کي ځوانه به دې کي نو جنت ته به داخله شي دا اوس خوشطبیعتي شوه یو بل سړی راغی وی د الله رسوله ما له یو اوښ راکه سفر لپې زما وی ورشئ دله د اوښ یو بچی ورکې د اوښې بچی وله ورکې هغه وی صاحب د اوښې په بچي څه کوم په هغې زه سفر کولی شم زه خو اوښ غواړم ولې وی اوښ د اوښې بچی نیسه اوښ در کوم د اوښې بچی در کوم دې ته اوس خوشطبیعتي وی او صحابه ورته څه وی الله رسوله انک تداعبنا
اے تو مازح ہونا تو خو مونږ سره خوش طبیعتي کې او د خدای پیغمبرې وی او خوش طبیعتي کوم خو انی لا اقول الا حقا زه په دې ژبه ګورې هغه خبرې نه کوم چې خدای ته رسول ته قرآن ته مسلمان ته ضرري زه پې رښتیا خبرې کوم نو که رښتیا خبرې لکه مونږ کله بشیرجان سره خوش طبیعتي وکړو نو دا خیر دی دا څه خبره نه ده زمونږ د ده بېعزتي مقصود نه یې دی کله کله اوده شي خرلار شروع کړي نو د خرلار خو ځان له مسله ده که دی خو دومره خرړېږي زه یم خره چې ښځه دې نشته یعنې هغې به مونږ ته لوړه اوس خیرې کولې چې دا پسې بلا دې وړېدلي دا خو په کوټه کې دننه راته ټکټر غرېږي نو دا خرلار ځان له مسله نو دې خرلار شروع کړي دلته نو زه له ټک اواز ورکړم چې دا خرلار یې غلی شي نو دا خوش طبیعتي دا په شریعت کې جایز ده خو چې حق خبره کې او د چا سپک او د چا ضرر پکې نه پته راته ولګېده چې نه دا په شریعت خبر خفه کېږي او بیا کې بیا هم ګورې جرم شو بیا هم ګناه شوه نو د مارونو دا خولې نه به قرآن شریف کې الله فرمایي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید وی خولې نه چې کومه خبره بار اولې او راوباسې نو ګورې زما تیار تابعداره فرشته ناسته ده درته لیکي تیار تابعدار فرشتہ سره درته لیکي او عربو یو مقوله ده وی اللسان جرم صغیر اللسان له جرم صغیر وله جرم کبیر دا طالبان په یو بل خطا کوي اللسان جرمه صغیر و جرمه کبیر جرمون په عربی کې د غوښې ټوټې تم وی او جرم په عربی کې ګناه تم وی نو اللسان جرمه صغیر ټوټه خو وړه ده د غوښې ټوټه خو صغیره ده خو جرمه کبیر ګناه ګوره ډېره زیاته ده ډېر خطرناکه ګناه ده پکې او ډېر لویه خطرناکه سزا ده پکې په هندوستان کې یو ځله د یو هندو او د یو مسلمان په ځمکه جګړه شوه هندو وی دا ځمکه زما ده او مسلمان وی زما ده هلته خو هندوان او مسلمانان شریک یو بل سره اوسېږي اوس د هندو دا چلو که د مسلمان دا چلو که چې راشه زه خو یوازې م ځان له ملګري پیدا کوم نو مسلمان په جومات کې اعلان وکوي دا ځمکه زما ده او د هندو سره مې جګړه ده خو که دا ته ما وګټله نو زه په جومات جوړوم دې کې دا مقصد و چې ځان سره نور مسلمانان ملګري کړل خبره د جومات شو ټول مسلمانان وی بالکل جومات جوړی موږ دې ملګري وو هندو چې پوه شو هغه خپل مندر کې اعلان وکړ وی دا ځمکه که ما د مسلمان نه وګټله زه به پې مندر جوړوم هندوانو وی به ټیک ده چې مندر جوړی موږ دې ملګري دواړو یو بل سره چل کو یو طرف ته مسلمان سره د دنیا مسلمانان ودرېدل بل خو هندو سره د دنیا هندوانو ودرېدل جج له فیصله لړه جج هندو چې هغه له لاړه د عدالت کټېره د مسلمانانو نم ډکه ده او د هندوانو نم ډکه ده مسلمان او هندو دواړه ولاړ دي جج ته تپوس وکړه ځمکه ستا ده هغه وی زما ده صاحب خو زه پې جومات جوړوم هندو وی دا زما ده او زه پې مندر جوړوم قریبه وه چې د هندوانو او د مسلمانانو تصادم او جګړه شوې وه جج وی یاره داسې کوو چې ته په چا فیصله کوو چې ته یو مشر سپینګیرې سړی وي او هغه ته دا معامله معلوم وي په هغې فیصله کوو تاسو راته ووایئ په چا فیصله خوښه ده هغه هندو به په جذباتو کې وایي وی صاحب د دې مسلمانانو یو مشر دی مفتی الهي بخش که د ده خوښې هم په هغه کوو هندو وی هم په هغه کو مسلمان چې د مفتی صاحب نوم واورېده بس هغه خو فورا سینه وی بس صحیح ده ټیک ده هغه مطلب خو ده چې دا خو زه به خامخا اوس ګټم ځکه مفتی صاحب به دله سینګ ورکړي که دله یې ورکړي خو دې په مندر جوړوي ما له به اوس خامخا راکړي زه به په جومات جوړوم او د هندو د خولې نه ووتله چې په دغه مسلمان باندې مفتی الهي بخش باندې فیصله کوو بس جج ولیکل چې پلانکې ورځ باندې مې تاریخ درکړه او هغې تاریخ له پولیس ته وي مفتی صاحب راولئ چې هغه بس دواړه ولیکل چې مفتی صاحب څه فیصله وکړه موږ ته منظور ده مسلمان چې بار ووت مسلمانانو وته
هندو چې بار ووت هندوان وته څه چل دی وکړه وی هغه مولیانو کې هغه سپینګیري مولا مفتی الهي بخش نه ډېر نیک سړی دی ورښتونی سړی دی او ما خو په هغه باندې هغه ته فیصله وسپارله هندوانو وی تا خدای بې خو باسه دا دې څه وکړل هغه به څه وایي چې دا د هندو ده که ستا ویندلی نه در کوي ولې که تا لی در کې خو ته پې مندر جوړی بوتان پکې ودرې او خپل عبادت پکې کې زد تباشې مونږ د ځان سره ودرولو چغې م دله ووالې زندهباد او مردباد م دله ووال وکیلان هم درته ونیول او کار دې د خپله لاسه غرق که ته مسلمان له فیصله ورکې نو مسلمان به ده ووایي چې دا د دې هندو د مندر پې جوړ کړې دا دې څه وکړه بس هندو وی وقع یاره ما ته خو سړی رښتونې ښکارېده نو اوس خو مې خولې نه خبته ودرې دستخط مې کړې هلته مسلمانان لاسونه ټپوي چې شکر دې کار وشو مسله حل شوه ځکه چې مفتي صاحب خدا فیصله نشي کولی چې د هندو شوه که د هندو ویم نشي ورکولی ولې ځکه هندوان پې خپله عبادت خانه جوړوي د بوتانو عبادت خانه پې جوړوي شیبه چې کله بل تاریخ شو بیا هندوان رالل عدالت دا هندوانو نه ډک دی دې خوا مسلمانانو نه عدالت ډک دی دا هندو مسلمان دننه شو جج ته او دا مفتي صاحب سپینګیرې ور دننه کړ جج دواړو ته وی چې مفتي صاحب دوی پتا فیصله کړې ده رښتیا ووایه دا ځمکه د چا ده مفتي صاحب وی رښتیا ویم وی او وی دا د دې هندو ده ما ته پته ده د هندو ده دا زمونږ دا مسلمان ګپ لګوي دا د ده ده وی مفتی صاحب کدلی ورکې خو دې پې مندر جوړی بتخانه پې جوړی وی د ده ځمکه ده د ده خوښه ده چې پېسه جوړی به دا چا ځمکه ده نو چې څوک پېسه جوړی به نو د ده خو دروغ نه ویم رښتیا ویم د ده ځمکه ده چې دې پې مندر جوړی نو د ده خوښه ده زه خو یې پې نه جوړو زه خو وله خپله ځمکه نه ورکوم چې مندر پې جوړ کا زه خو وله د دې مسلمان ځمکه نه ورکوم چې مندر پې جوړ کا دا خو د خپله ځمکه را تا وي رښتیا ووایه ما رښتیا ووایې مندر پې جوړوي د ده ځمکه نه جوړ دی کې پې صاحبه څه چلو شو اوهو جج فیصله ولیکله د هندوستان په تعزیرات هند کې اوس هم دا فیصله موجوده پرته ده هغه داسې تعزیرات نه دي لکه زمونږ د دې په شان دی زمونږ دا خسار یو قانون او مازدیګر بل قانون هغې کې اوس هم دا فیصله لیکلې د جج ولیکل وی مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان خو بیلا خو اسلام وګټله مسلمان بیلا ځمکه هندو له لاړه خو اسلام وګټله اسلام دروغ ونه وی اسلام دوکه ونه کړه اسلام د خپل پاره ونه کړله هندو چې دا خبره واورېده نو هغه فورا جج ته وی جج صاحب دا ځمکه وځمه مفتی صاحب سمه فیصله وکړه دې ته اسلام وی دې ته اسلام وی مسلمانی دا ده لہذا جج صاحب زه د نن نه پس اسلام قبلم زه مسلمانېږم او دا ځمکه زما ده دا ما جومات ته وقف له په دې جومات جوړ شي او د عدالت په ټکټهره کې چې څومره هندوان ولاړو ټول هندوان په یو ژبه خدای پاک مسلمانان کړل د دې ژبې د لاسه دغه مفتی الهي بخش په دې ژبه فیصله وکړه صحیح او حق یې پې ووی نو څونه فایده حاصله شوه او که ده په دې ژبه دروغ ویلو چې دا د دې مسلمان ده نو بېشکه ځمکه خو به مسلمان له راغلې وه جومات به پې جوړو خو هندوان به مسلمانان شوي نو ابه کافر پاتې وو خو چې په ژبه حق خبره ادا شوه نو ټول هندوان خدای پاک مسلمانان کړي نو ژبه که په ښه کې لګې په ښه کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اوہو مبارک قربان شمتے وی ہر سار چی سڑی را ویخ سی ورا پاسی دا اندامون دی جمع قسمون ورگئی دا طول اندامون جبل قسمون ورگئی چی اے جبے ستار دا خدای پا ذات قسمی چی گوری زمون دا پارا دا خدای نو یرے گا زمون دا پارا دا خدای نو یرے گا که ته په نیغ روانې نو موږ هم در پسې نیغ در روان یو او که ته کږه شوې ګورې موږ هم در سره کږېږو ولې چې ژبه کنځل وکړي نو لاس تماچه راوالي که نه خپې په ګناه کې په منډه شي او که نه شي
نو که ته کږه شوې نو موږ تا سره ګورې تړلي یو موږ هم کږېږو او که ته نیغه شوې نو موږ تا سره تړلي یو موږ هم ګورې نیغېږو نو د خدای دپاره زموږ په حق کې ځان د خدای نه ویروه ګناه مه کوه نو دقه یو جبه ده د مارونو د دې پوټینې جبې به خیال ساتي اوس الله قرآن شریف کې فرمایي رب العالمین والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وی ما تاسو د میندو د ګېډو نه راویستلې او د هېڅ نه خبر نه وی هېڅ نه وی خبر نو جعل لکم السمع والابصار والافئده ما دله سترګې درکړې ګوره ژبې پسې دویم نمبر اندام څه شی شو څه شی شو سترګه او ژبې پسې دریم نمبر اندام څه شی دو نږدې دلته وته غوږونه هغه ژبه وه هغې بیان خو مې درته وکړو ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید چې ته د ژبې نه څو باسې درته ګورې لیکلي کېږي لم تقولون ما لا تفعلون فبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا چې په خوله کې یو کار نه کوې په ژبه ولې وې چې اویه بیا هغه کار کوه نو دا خو د ژبې مسله شوه ورپسې دویم نمبر اندام څه شی دی د غوږ دی او ورپسې بل اندام څه شی دی سترګه ده نو دا او ورپسې بل د ټولو بنیادي شی زړه دی دا زړه دی د دې زړه مثال دی یو خزانې دی یو کټوی دی د کټوی درکړم یو کټوی دی کټوی کې دننه شیخ هم پروتي پیم پکې پراتی او په کټوی کې دننه مردارم پرتی پیشو دی په خټلم په کټوی کې پرته ده او که چرګوټی دی پوښکم په کټوی کې پروت دی په دې کټوی کې دننه پیم پراتی دي او په کټوی کې سخین ګلیم پروت دی نو دننه په سر پروت دی څه نقصان نشته خو په قاشوغه چې ته راوباسې او خولې ته دی که نو بیا که ښي نو فایده به درکړي او که بدي نو تاوان به درکړي داسې ده که نه ده نو د دې ژبې او د دې غوږونو او د سترګو مثال د قاشوغې دی د دې اړه نه پې ګړۍ نه پې ښه شی راوویسته ښه شی دې پې راوویسته نو فایده شوه او که د زړه د کټوی نه دې په دې قاشوغه خاص شی راوویسته نو تاوان دی نو دا اندامونه الله مونږ له څه له راکړي دي چې مونږ پې د رب العالمین د نعمتونو شکریه ادا کړو لیکن مونږ په دې نعمتونو د رب العالمین د نعمتونو شکریه ادا نه کړه خصوصا په ژبه مونږ ټول عمر مسلمانانو پورې ټوکې وکړې یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم یو قوم پورې خندا مه کوه مړه دا څه خلق دی دا د پلانکي دی د پلانکي بچې د پلانکي بچې اسان یکونو تا نه به هغه بهتري ګورې د خدای په نس نو بل مسلمان پورې ټوکې کول د بل مسلمان غیبت کول بل مسلمان پسې کنځل کول مسلمان ته په دې ژبه سپک کتل دا ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم په دې ژبه څه ووایه الله پې رضا کا یو بل مثال د ژبې در کوم چې تاسو پې نورم پوه شئ قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الله وایي وما كان الله ليعذب وأنت فيهم وما كان الله ليعذب وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل منځ کاو او صلاة الکسوف یې کاو تندر نیولی و د انور نو منځ یې کاو او په دې مانځه کې راروسته شو چې راروسته شو وی اوف 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 په مانځه کې دننه اوف 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 داسې کړې او ډېر په تیزه په بد حال کې راروسته شو وی اوف 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 وانا معهم وانا معهم وانا معهم الله تا خو ما ته وي چې زه چې ته ورسره عذاب به نه راولم زه ورسره مو بیا م عذاب راولې زه ورسره مو بیا عذاب راولې زه ورسره مو بیا عذاب راولې نو چې مونځ اخلاص که صحابو ته تپوس وکړو د الله رسوله څه چلو وی چې په مانځو درېدم نو دې دیوال کې مې د جهنم اور ولیده الله را تعالی جهنم اور راښکاره کړ ما وی بس دا اور جوړ په مونږ راغی نو ما باندې هیبت راغی او رسته شم نو مې چې الله تا خو قرآن کې ویلي چې ته پکې نو عذاب به نه راولم نو زه خو پکې منو ولې عذاب راځي یو جلک ما ته خدای وخوام
نو چې کم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې موجود و نو عذاب به نه راته. دویم څه دي؟ وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، وی چې دا خلق استغفار وی نو بیا به په عذاب نه راځي. ګوره په ژبه لګیا اوسه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، نو عذاب که دی ګناه کړی دا او د خدای عذاب دی په دې سر د پاسه را روان دی، دا عذاب به خدای رستو کی. کمال په دا ژبه کې دی، کمال او نقصان په دا ژبه کې دی. څومره خلک چې تباه شو، دشمنۍ ورته جوړې شوې د دې ژبې د لاس. هلته چا پسې کنځل وکړي، ښځې ته مور ته کنځل وکړي او پسې رامنډه کړي، اخر زما ښځه لور ولې کنځئ؟ کوتک ټوپک راوالي او جګړه وشي، لانجه جوړه شي، مړی پکې وشي، دشمني پکې جوړه شي. ښځې به دننه ښځو سره په ګاونډ کې جګړه وکړي د دغې ژبې د لاسه، یو بل ته کنځل به وکړي. هلکان بار دواړه یو بل سره کنځل وکړي، په دې ژبه یو بل سره وکړي، نو تبعی دا ژبه ده او نقصان دا ژبه ده، او فایده هم دقه ژبه ده او ګټه هم دقه ژبه ده. نو اوس دا ژبه که په ښه کې استعمال او که په بد یې استعمال، نو مسلمانانو دا ژبه به مونږ په څه کې استعمالو؟ په ښه کې استعمالو. ښه په دې ژبه به څه کوو؟ د الله ذکر به کوو. چا به څه به کوو؟ ذکر به کوو. په دې ژبه ذکر څه شی دی؟ لا اله الا الله دی، سبحان الله دی، الحمدلله دی، استغفار دی، دا لومبۍ دویمه شپږ کلمې دي، د قرآن شریف تلاوت دی، دا په دې ژبه به کوو. کوو به انشاءالله که نه؟ او په دې ژبه به مونږ مسلمانانو ته نیغه لار به ښایو، په دې ژبه به مونږ مسلمانانو سره خوږې خبرې کوو، په دې ژبه به مونږ مسلمانانو سره د مینې خبره کوو، په دې ژبه به خاوندان د ښځو سره او ښځې د خاوندانو سره او پلاران میندې د بچو سره او بچي د مور او پلار سره او ګاونډي د ګاونډي سره انشاءالله خوږې خبرې به کوو. کوو به که نه؟ انشاءالله. په دې ژبه به څه نه کوو؟ دروغ به پې نه وایو، غیبت به پې نه کوو، مسلمان ته کنځل به پې نه کوو، د چا سپکه به پې نه وایو، چا پسې بد به نه وایو، کور کې دننه او پې جګړې نه کوو، د یو بل ټوقې مسخرې به پې نه کوو، یو بل پسې خنداګانې به نه کوو. انشاءالله کوو به که نه؟ او نو دا به زمونږ د کامیابۍ شي پوټینۍ ژبه. نو چې د ما دا دو درو ټکو باندې ستا عمل راغی، نو نبي علیه السلام فرمایي زه به چې تا دا ضمانت راکړه زه به د جنت ضمانت دله درکوم. نو رب العالمین دی زمونږ دا ژبه او زمونږ اندامونه په نیکۍ کې چالو کړي، او الله یې دا د ګناهونو نه په حفاظت او په امان کې وساتي. چونکې وړی شو زمونږ عام قانون دی چې په وړي کې مونځ لږ غوندې وختي کوو. انشاءالله آینده دپاره به مونږ پاوبان دی په یو بجه په جمعې مونځ کوو انشاءالله. ها پاوبان دی په یو بجه، نو لږ کوشش کوئ چې په وخت باندې راځئ. رب العالمینه مونږ د ژبې د سترګو او د غوږونو د ګناهونو نه وساتئ. الله زمونږ په دې ژبه په غوږونو په سترګو خدایا د نیکو توفیق پر الله راکې. رب ذوالجلاله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکې. الله که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کې. الله بعضې دوستان په جیلونو کې پراته دي، پروردګاره تیرا خلاص کې. بعضې دوستان وفات شوي دي، الله تعالی ته هغه د آخرت خوشحالۍ نصیب کې. او رب العالمین چا بچی وارثان پاتې دي صبر او اجرونه نصیب کې. یو بل ملګری د پېښور کې زمونږ د جمعې خاص ملګری لورې ناجوړه ده په هسپتال کې ده، دعا کوي چې الله تعالی وله شفا ورکړي. جل جانه څه دی وی؟ او زمونږ یو ناتخوانان دي، زمونږ عمر حیات دي د خیش کو، د هغې والده صاحب وفات شوی ده، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. چې د چام مردگان وفات دي خدای دې ټولو بخي، الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای که په دې ژبه او په اندامونو مونږ څومره ګناهونه کړي، الله ته راته معاف کې، الله ته راته معاف کې، الله ته راته معاف کې. او په دې اندامونو الله مونږ له د نیکو توفیق راکې او د باقي ګناهونو نه په حفاظت کې وساتې. آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.